به د قیامت ورځ باندې پر صراط باندې د یو څلور هیبتونه راځي چې د بل ځکه د هیبتونه نشته د ویره څلور هیبتونه په دې پر صراط کې راځي. یو دا ده لا یذکر الانسان الا نفسه، انسان تبع خپل صراط کې هیڅ څوک نه یاد مگر خپل ځان وته یادي. هر څوک به تیری لکه په تور مثال په دنیا کې یو ځکه او خړ لاوته دی او ته ورغوري وځي تاسو به دا فکر چې لکه زموږ اوس پورې وزم کنه هر څه به نه یری او دا څپلونه دي ول خو د جهنم دی ول صراط دی چې د جهنم دی که خو شوري لاندې د جهنم ځای کېږي. نو دغه پل راي ډول پکار چې په دغه پل باندې سړی پورې وځي نو دا ډېر سخت پل دی چې انسان په دې پل باندې ورپورې وځي. نو په دغه ځکه یو هیبت دا دی چې انسان سبا یو صرف ځان کو تیار دی او ته هیڅ څوک نه یاد ټول انسان به دې انسان دی یری. عائشه رضی الله عنها ویل چې رسول الله زبم ستانه یری په دغه ځکه وې عائشه د قیامت پر ورځ بدري زین کې اسمانه یې راغره. یو دا دی چې کله دا میزان یو دا حساب ټول دي عملونو کېږي په دغه ځای کې اسمانه یې عائشه. او دویم چې کله عمل نامې شل کېږي عائشه دې ځای کې اسمانه یې. او دریم د یو ځای دی چې ډېر سخت ځای دی ډېر ټول نه سخت پړاو دی وای هغه کوم دی هغه دا دی چې کله انسان په دې پولیس راز باندې تیریږي دا د څه پړاو دی چې عائشه ته اسمانه یې په دغه ځای کې به اسمانه یې چې کله انسانان په دې پولیس راز باندې تیریږي. او دویم هیبت پولیس راز دا دی چې اشفاق الملائک په دغه ځای کې ایریږي. لکه حدیث کې راغلی دی چې کله دا ملائک دا جهنم دا پولیس راز ویني او به دا میزان تل ویني وای ملائک به دا وزرې د دې ځمکې نه وای او وای چې الله موږ بندګي نه د کلمه په وسکو چې د جبريل غونډه عصري د جبريل غونډه کې ملائک د میکائیل غونډه کې ملائک هغه په پولیس راز باندې ایریږي او داغه د هیبتونو نه ایریږي نو موت تاسو کی. او دریم هیبت چې لا يتكلم يومئذ الا الرسول په دغه وخت او په دغه ورځ به هیڅوک خبرې نشي کولای سوا د رسولان به صرف خبرې شي کولای او نور هیڅوک خبرې نشي کولای. او رسولان به څه وایي رسولان به داسې وایي چې رب سلم اللهم سلم یا الله دا پل مضبوط کی یا الله امت د پل کندونه وساته. او نور انبیا به داسې وایي چې نفسي یا الله زمانه بس بچ کی او زمون مشفق نبی زمون مهربان نبی محمد صلی الله علیه وسلم به داسې وایي چې امتی یا الله زما امت بچ کی زما امت بچ کی. په کاردار چې موږ د نبی لکه اطاعت وکړو د نبی د سنت ژوند کې راولو ځکه د قیامت پر ورځ به دا دسه دعاګانې کوي چې امتی الله زما امت بچ کی. او څلورم هیبت د قیامت چې په دغه ورځ به یو نبی یو انسان سفارش نشي کولای مگر زمون نبی محمد صلی الله علیه وسلم سفارش کوي نور څوک سفارش نشي کولای. حق پنه لري چې د قیامت پر زمون نبی سفارش کوي نو لکه د نبی اطاعت وکړي د نبی چې د څه ویری دي د پس روان شي نور چا پس مزي د نبی د طریقې په ژوند کې راولي